السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیګه شنو سم مخاطب یم یو ځل بیا تشبیه قسمونه رکنونه بیا وی چې تشبیه بلیغ قلنا من ویلی هو تشبیه الذي يقتصر على مشبه ومشبه به ويرد باشكال مختلفه. يعني تشبیه بلیغ هغه دا چې من ویلی چې دا یعنی مطلب د اختصارات کوي نه مشبه او مشبه به دا په مختلفو ډولونو کې به راځي کنه لکه په شکل جمله یا اسمیه او فعلی دا بیا عربی خبره یعنی دو سره به څه کې اګریمنټ وي کنه لکه مشبه مشبه به دوه کې څه تعلق وي. به ورکی وای چې په شکل جمله اسمیه او فعلیه به د سره یو سره رشته وي یعنی په تشبیه بین شیئین یعنی دوه سيزونه کې سره رشته وي لکه څنګه علم نور ده په نور اضافي شکلونو کې به راځي مشبه به مضاف او مشبه وي مضاف الیه دا لکه به ګرامر کې بنور العلم هدایتو کو په نور د علم باندې دا به تشبیه وړي په شکل مفعول ده مطلب بین بل دا به نوري خبرې دي خو بس شاعر کار نشته ولی چې شاعر به دومره غسه کوي دا خو بس بیا اوري ګرامر ته خبرې لاړې نو دلته کې شاعري کې مشابه به ګور نو ځین چې د پاسه کوم جملې ورکړې دي لاندې مرسل نه لاندې بس ضرورت نشته زما په کمزوري لمس بس مرسل نه پاسه چې کوم یا څو تشبیهات یا مرکب تشبیه ویز د کومې په کار دي چې غا تشبیه مرکب کې تمثيلي راځي او ضمني راځي دغه دوی شوي او د نوري څلور دغه څو شوي کې څلور درې مفصله مجمله او ورسره مؤکده او ورسره بلیغ او ورسره مرکب دوی تشبیه ضمنيه او تمثيليه دا سيزونه شاعر لپاره بس کافي زما په او کڅ غړي وړي مې خامخا کمزورې ما دومره تکړه نه نو راته مفي کوم